Taliban. Taliban you would. It was Mohammed Yassin, the Taliban commander I'd heard about. No one knows attacks. شدوا أمريكا أمريكا فروا مجنون. نعم Taliban فقير وزارته بني أفردش زايو بني. But bombing an area with ministries and will inevitably kill innocent people in Kabul. جنگ كنا ألوانا بيشل كي قام خاب بديك سوق مريدي قام خاب بديك سوق كوجيجي. دانا نبدي ما بس كم برابر شيء. إنسان پر فيدا كون إنسان پر وجه. أو دين ده سر وجه. Why can you not have talks, ceasefire, communication? خدا الله ده شهادة سوق شراغل يرغل كريز مش كشفر وين شهادة دي زاس خورك شهادة أكادي ورك سيدا زاي شو مدة تبارا شو It seems very improbable the Americans will leave anytime soon. So will this just go on forever? أو دعوة ترى وقت قريبا ما في. What? نا على تراوي شيء قتل ددش كسان قتل روائي مش خد دليل له مش خد تعالى مش مكتوب راسته ولدي مش بقى مكتوب عن عمل دي خبال مش طولم له كنا د سنانا په کپلندو کې راته وای د امریکانو په زندان کې د څو کاله تیر کړل د امریکانو په زندان کې ما جناب صاحب تقریبا 12 کاله تیر کړل نو د هر رقم کړهو سره به مخسوي است خامخانو مشکلاتونه ولنو ما بس کوم د دې دنیا جهنم دی نو خامخا نو اوس خو خلک وایي چې مثال ته پر کور ناست یعنی دا خبره حقیقت دا خو حقیقت په حواله ابتدا کې سره لما د انصاري صاحب محترم ته ویل ما چې انصاري صاحب صدر کم د بیا ته ما ته ویل چې ته صبر وکړې څو وخت نو ما فسید زما صبر مې الحمدلله ډېر دی نو اوس پر کور باندې ناست ما جناب صاحب په امارت کې نه یم خو امارت کې د زړه سر دی اوس هم زه د دې کفارو په مقابل کې چې سهار په هر ځای کې جنګ او د امارت مشران دا اوس ماته امر وکړي چې هر ځای کې چې واسطې زه لا اوس هم دلته نه به ځم انشاءالله که د الله پاک رضا وه او مجاهدینو ته زما دا پیغام دی واجب ویللی چې څه ستړي شوي دي او که په کورو کې هم ناست دي امارت سره خپله محبت او خپله مینه پخه وساتي زه دا وایم چې الله پاک دې زموږ د عمر څخه زموږ د مشرانو پر امر باندې کښېږي چې زموږ عمرا ډېر خوندور عمرا دي الله پاک دې بس دوی ته نور هم استعداد د شعور ورکړي امین کې باندې ګرانې که موږ په کورو کې هم ناست نو دا د جهاد په مقابل کې بیا بېرته درو دا پوښتنه مې وکړه ما ګوره د مرض خو به ته ناراضایي نه لرې چې ته پر کور ناست چې ته مثال ولې وظیفه نه ده راکړې نو په دې خو به ته ناراضایي نه لرې زه هېڅ کله په دې ناراضه نه یم او ناراضایي کوم اوس هم امارت پر ما باندې ګران دی که څوک خدای نه کرده د امارت خواته په چپه وګوري یا په بده وګوري خامخا چې په واسه موسې سترګې به ور وباسم زه دا وایم چې انشاءالله امارت زموږ دی او زموږ او که چیرې مثال اوس بیا یو بل خارجي کشور پر افغانستان باندې یرغل وکړي یعنې کفار وي او جهاد پر دوی باندې پر ځایین چې موږ دوی سره جهاد وکړو بیا ته یعنی بیا جهاد آمادګي لري بیا تر مرګ ورسره جنګېږي بالکل ورسره جنګېږم انشاءالله چې خدای دې نه کړي چې هر کشور دا اوس راسي او یا امارت د کوم کشور سره خدای نه کړه وورېږي څه فارچ عین وي او څه ما د نورګي ورورګي وسه چې نورې کیسې وي زه ورته آماده یم زه ورته ولاړ یم یعنې د محبسو د وهلو د زجرو د بندګرت ته څه هېڅ پروا نه لرې د هغه پروا خو زه نه لرم ګوره ما د درو سرو محکمو څخه اعدام درلود